السلام علیکم. وعلیکم السلام. زبیور رخی جوړی. مننه زه ښه یم، تاسو ښه یاست؟ الحمدلله. لکه خبر شوم وظیفه دې اخیستې. داسې یوه وړه غوندې وظیفه مو واخیسته. مبارک مبارک. کوم ځای کې دی دفتر؟ مننه مننه. دا د کارتینو سره کیسې کې دی. ښه به ډېر ښه. بس دا خو شیرینۍ کې راغلی، بس چې در شو که نه. ولې نه ولې نه، په سترګو په خیر راشئ. بس 5 منټو کې انشاءالله درځمه په خیر. راځه. سم. السلام علیکم. زه خدای پامان خدای پامان. هلکه شیرینۍ کې رالو. دا څومره ښایسته دفتر دی ښه. زبی او په خیر ته ولاړه. نه راځي کېږه مه کښېنه، ته په خپل ځای کښېنه، زه درته ولاړ یم. ته دې خپل کار خلاص کړه. ښه وبخه، دا پیلې دي، زر زر وینځم دا چې ښه خیر دی. نه تا خو ویل چې په دفتر کې مې وظیفه اخیستې که نه. نو دا درته وظیفه نه ښکاري، خو دلته اشپز یم که نه، لوښي وینځم. ښه څنګه سوچ کې لاړېواله که نه نه هېڅ سوچ کې نه یم تللی، ته دې خپل کار وکړه. ته راځه، دا به وکومه، تا هلته رئیس سره خو معرفي کړمه، ته به هلته کښېنې، زه به دا کار خلاص کړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. څنګه شي؟ جوړ په خیر. رئیس صاحب، دا کپتا الله خان پکتیوال دی، زما ملګری دی، او دا زموږ رئیس صاحب دی نصر. ډېر ښه ډېر ښه. په لیدلو خوشحاله شوم. تاسو ښه یاست؟ زبیله جانه ته لاړ شه، مېلمه ته یو چیخ راوړه که نه. ښه غذا ها اته ولاړ نور وایه که نه، څه خبرې دي؟ والله رئیس صاحب بس خیریت دی. هسې یو خبر به یې کولو رئیس صاحب. مهرباني. دا دفتر ستاسو خپل دی؟ الحمدلله زموږ خپل دی. ماشاءالله یا حبیبي، ډېر ښایسته دفتر دی. هسې یو موضوع باندې مې خبره کوله. بلکل مهرباني. په افغانستان کې ډېر کم ترخه ملګري شته. بلکل هو. کې نور ټول مطلبیان. بلکل هو. یاره رئیس صاحب بلکل رښتیا خبره دې وکړه. بلکل. هسې رئیس صاحب ستا دا خوی او انداز مې ډېر زیات خوښ شو. مننه وروره. نن نه پس زما ملګری ته، زما دین په دنیا ورور یې، د ورورۍ لاس مې درکړو. نه نه لکه زبیوله په شان. نه د هغې نه هم زیات. هغه خو مې صرف ملګری دی، ته خو مې رور یې رور. السلام علیکم. رئیس صاحب کښېنه کښېنه، زه دلته کښېنم. د رئیس صاحب ته وي او که دا و؟ ډېر وبخښه وروره، رئیس صاحب زه نه، رئیس صاحب دا دی، او دا ټول کار ما د رئیس صاحب په حکم باندې وکړ، او دا یو تمثیل و، او اصلا اشپز زه یم، رئیس صاحب نه دی. رئیس صاحب اوس څه وکړمه؟ داسې وکړه چې لاړ شئ څه یخ راوړه. ښه یاره زبیوله ته خو خپل سړی. کښېنه کښېنه. ګوره توله، دغه چې څه مونږ وکړه دا یو تمثیل و. د دې دفتر رئیس زه یم، هغه نه. خو تا دومره زر دوستي خرڅه کړه، هغه د 5 کالو ملګرتیا دی په 5 منټو کې بل ته ورکړه، او زما نه تا ته هغه ګران شو، هغه ستا رور شو. په دې خاطر چې هغه دفتر رئیس دی او زه اشپز یم، یا په دې خاطر چې هغه سره پیسې دي، مالداره دی او زه غریب یم؟ خو دا غلطه ده. منږ او تاسو ته پکار دغه دی چې یو چا سره دوستي انډیوالي کوو، د هغې زړه سره یې وکړو، د هغه اخلاقو سره یې وکړو، د هغې ظاهري لباس سره نه، د هغې دولت سره نه. ځکه چې پیسه خو د لاس خیرې دی، نن ما سره او سبا تا سره، بیا به موږ ملګری پرېږدو؟ خو نه، دا غلطه ده. بس ما صرف او صرف ته معلومولی، هغه به درته یخ راوړي، او په ډېرې بښنې زه راځي یو ځای کې میټینګ لرم، نو زه هغې له ورځم. ښه